ولور څومره تاسو اخلئ که نه یې بیخي 14 لکه پورې اخلو همدغه هم په 14 لکه کړی او همدغه هم په 10 لکه کړی دا ټولې د لک خبرې دي ښه ښځه 10 لکه ورکوي او لږ بېکاره چې 15 لکه ورکوي یا 3 لکه ورکوي یعنې هغه چې لږه ښایسته نه اوسي نو هغه بیا بېکاره ښځه راځي و هغه بېکاره ښځه خپل منځونه کې د خاوند سره خو به کله کله جنګونه کوئ که نه چې 2 کاسې کې دې هم ګراب کوي نو خامخا جنګ خو کې راځي چې جنګ نه هغه ژوند خوند هم نه کوي کالي ګنډه په لاس باندې کوو نه ماشین لرو نه پکای لرو دا وړه مې تلام دکه چې وپوښتې مې پرې ماتې کړې یار مې کوچی ده نه پوهېږي د مټۍ په ځای کورت راوړي دي دوستانو دا زه نه وایم دا یوه ټپه ده سلامونه په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ د سنرایز افغانستان درنو لیدونکو زه سارا صفی یم ستاسو په حضور کې نن راغلي یو د ننګرهار ولایت یو لرې پرتې سیمې ته چې دلته به د کوچیانو په اړه تاسو ته موږ معلومات وړاندې کړو هلته به د کوچیانو ښځو سره همدارنګه د سړیانو سره د هغوی د ژوند د مشکلاتو او د غوښتنو په اړه تاسو سره معلومات وړاندې کړو په دې هیله چې ملتیا مې وکړئ او تر پایه موږ سره پاتې شئ اوس به زه دغه رمې لږې وسروم اوس مهال راغلو د خیمې لور ته دلته به د ځینو ښځو سره خبرې اترې ولرو په دې هیله چې ملتیا مو وکړئ سلام خاله جانې څنګه وعلیکم سلام ښه بخیر راغلی خیر اوسې مننه که تاسو راته ووایئ چې څنګه ټول دلته راټول شوي یاستئ موږ همداسې ګاونډیان راټول شوي دي موږ کور ته تاسې ما مو لیدی تېره دې تاسې خاطر دپاره راغلو ښه ډېر ښه یعنې تاسو خپل ناستې ټول د دې ځای ګاونډیان استئ ګاونډیانې سره څنګه دلته ستاسو ژوند څنګه دی د خپل ژوند نه راضي یاستئ ناستئ ستاسو ژوند او د ښار ژوند کې تاسو څه توپیر وینئ که نه وینئ ژوند هم ښه ده او داسې ګرمي د ګرمۍ سره هغه مالونه هم ټیټه واسکه دي موږ سره هغه مخکې به کابل ته تلو اوس مجبورۍ دپاره لاړو نه کابل ته همدلته پاتې سو یعنې تاسو وړی ژمی همدلته اوسئ و ژمی همدلته وړی پاس کابل ته ختو هېڅ کار هم نسته موږ په کتم دغه مال هغه کوو نور کار هم نسته دغسې وزګار یو چې نسته چې وکړو د کور کار یې نشته تاسو نه کور کار نسته ښه او مالداري کې یعنې بغیر د مالدارۍ نه بغیر تاسو نور کوم کارونه کوئ د کور نه بغیر نسته کار نسته چې وکړو نور همدا مال سره هغه کېږو نور کار هم نسته څه غواړې دلته چې تاسو ته تهیه شي برابر شي مثلا د سیوا د موزۍ په اړه د خامک دوزۍ د ځینې مرکزونه یا کورسونه چې دي که نه همداسې نور لاسي صنایع تاسو څه درته غوښتنه لرئ
موږ واسه ماشین وای ساعت بم تیرو کار بم وکاو یا خامک وای چې بم کول دا کارونه نه لرو همدغسې وزګارې ټوله ورځ ناستې معلوم لاړ چې ذاتي قرار یې ناستې مخکې له دې نه دلته کومه رسنۍ راغلې ستاسو د خوا ته ستاسو د حال احوال پوښتنه کړې او که نه نه ده کړې دې ځای ته موږ ته نه دي راغلي زموږ غالي اخیستی ښه یعنې موږ اولین کسانو چې تاسې دلته اولین کسیان چې راغلي اوس به د دې خاله سره هم خبرې وکړو د دې خبرې اترې به هم واورو سلام خاله جانې ښه وعلیکم سلام ستړی نصیب خیر خوشحاله اوسې خاله جانې څنګه د ستاسو ژوند دلته څنګه تېرېږي ژوند خو موږ کوم 20-30 کاله راباندې وتلي دي او ښه پردګۍ مې ایستلي دي او دا سږنی کال یې دومره هلته تنګسه راباندې راوستلې ده چې له یوه خوا او له بله خوا تنرونه مو وران سو کورونه مو وران سو طالبان دي او که د ولس خلک دي ټولو ته ښځې ورووتو او د چایجوخونه هم دا تور چایجوخونه په تنرو کې ټکټرونه سره لاندې سو او مځکې پاکې واړولې او مالونه هم دغسې وکې ولاړ دي مال د چا څړ ځای نشته چې ویې څرو چې کوم یو مریضان دي هغه په کورو کې پراته دي او دلته چې دي هغه مځکې تر واړولې او ډېره تنګسه ده موږ باندې ستاسو دغه تنورونه دا د سار ځایونه دا چا وران کړل چا خراب کړل هم د شاوخوا دې لغمان کې چې څه ولس ته دي غونډه وران کړ دي ورسره موټرو مو طالبانو مو د ولس خلک مو د حکومت خلک مو او موږ بیا په ښځو یو په وزر ورغلو چې دا مه کوئ دلته موږ اوړه پې پخوو بیا وزر یې ونه مانه بل ورته هم په کورو باندې ټکټر اسم کړه د کورو شاوخوا یې اړولې بیا بل وارې ښځې ورووتو چې دا ما اړوي له خدای وډارسېله موږ خو نه ډارېږئ باوجود د دومره مشکلاتو اوس څنګه تاسو دلته پاتې یاستئ اوس هم دلته ژوند کوئ ژوند خو خود کوم دغه ځای د بل لوری نه لرو موږ مغرونه وچ سو اوبه نسته په غرو کې چې مالونه یې وچ کړي مالونه تږي وږي ولاړ دي پاک تر خلاص سول مالونه او بل ځای د موږ هېڅ ژوند نه کېږي چې دا ځای نه بل دلته اوبه پرېمانه دي دا ډنډ ده دا نن سهار کلینیک ته تللي کوچیانو غږ در څوک نه اورېدي دغو دانو موږ 3-4 وارې ورغلو ولاکه یې دوا راکړي داسې بېرته راغلو سهارني تللي دا اوس راغلو هلو اوس لا بې چوبې ډوډۍ ناست دي د چې هغه د لغمان کلینیک ته تللي اوس څه غوښتنه لرئ تاسو چې دلته تاسو ته باید څه وشي بس دلته چې موږ ته دغه وسي دغه ځای موږ ته په ارامه پاتې سي او موږ دغه د عمر خواري ده غوړ او زور په دې پسې مړ سوی یم دا پسې مریض سوی یم ده چې دغه ځای موږ ته خلاص یو په ساړه غوږ موږ دلته وخت غواړو دا ظالمان له موږ نه نور چپ سي اوس به راشو ستاسو د شخصي ژوند په اړه چې تاسو موږ ته خپل د شخصي ژوند معلومات راکړئ دا چې تاسو واده کړی نه م ده کړی که کړی م ده نو څو اولادونه لرئ تاسو ما 5-6 دانې اولادونه لرم واده م کړی ښه ډېر ښه څومره وخت کېږي ستاسو د واده نه چې تاسو واده کړی 6 کاله به مو تلي ډېر ښه 6 کاله دا 6 کاله تاسو په همدې ځای کې یعنې واده هر څه ستاسو همدلته شوي دي ها ډېر ښه کوچیان نو خامخا کومه چې خو لږ لږ ګرځو چې لږ مال وږی سي او دې ځای کې م ژوند پرده نه راځي هسې خو ځو خو نور دغه ځای ده د خدای له ده دغه ځای ده مالونه هم دغلته کېږي او ستاسو د ودونو دا پروګرام څه رقمي ده ولور څومره تاسو اخلئ که نه اخلئ بیخي 14 لکه پورې اخلو 14 لکه پورې 4 لکه یې اخلو 3 لکه یې اخلو دغسې یې ورکوو په تاسو یې څومره اخیستی ما باندې بدالو ښه تاسو بدل کړی دی یعنې ولور تاسو نه دی همدغه هم په 14 لکه کړی او همدغه هم په 10 لکه کړی ده ټولې د لک لک خبرې دي خپل منځونه کې د خاوند سره خو به کله کله جنګونه کوئ که نه چې 2 کاسې کې دي ګراب کوي نو خامخا جنګ خو کې راځي چې جنګ نه هغه ژوند خوند هم نه کوي خوند یې په همدې جنګونو کې ده اوس به راشو د دې خاله جان نه به پوښتنه وکړو د دې شخصي ژوند په اړه چې آیا دوی واده کړی ده که نه یې ده کړی که واده یې کړی نو دوی څو ماشومان لري زه 4 ماشومان لرم ښه ډېر ښه څومره وخت کېږي چې تاسو واده کړی ده ما به 14-15 کاله کېږي چې واده مې کړی ډېر ښه واده م په همدې ساحه کې یعنې په همدې سیمو کې په همدې ماحول کې شوی ده و همدلته سوی ده په تاسو څومره ولور اخیستې وه ما بدل وه ولور یې نه ده اخیستی ما باندې ښه ستاسو بدل وه وی ما هم بدل وه او یعنې که ولور یې اخیستی وې ستاسو په نظر څومره ولور به یې اخیسته ستاسو من کې ولور ده د واجب 10 لکه ښه ښځه 10 لکه ورکوي او لږ بیکاره چې 15 لکه ورکوي یا 3 لکه ورکوي همدغه میږو خاطر د میږې خرڅوي او ولور باندې پوره کوي د ښه ښځه بیکاره ښځې نو بیا څه رقم چې تاسو وایئ که ښه ښځه یي په هغې به ډېر ولور اخلي او که بیکاره ښځه وي نو په هغې به کم ولور اخلي که نه اوس یو سړی مجبور ډېرې پې ورکوي یا لږ ښځه لږ ځوانیداره یا ښایسته یي بیا لږ ډېرې پې ورکوي ښځه لږ برابر یي بیا غوره ولور یې هم کم وي ها یعنې هغه چې لږه ښایسته نه اوسي نو هغه بیا بیکاره ښځه راځي و هغه بیکاره تاسو د سهار نه تر ماښامه پورې دلته کوم کارونه دي کومې چارې چې تاسو پرې بوخت هستئ موږ سبا چې دا میږي راسي میږي وري سره ګاټ کو وزرو
هغه نه چې بیرته راسو ذاتي لږ وړم لامده کړي ډوډۍ پخه کړو ډوډۍ چې پخه کړو اتې غرمه ګرمي مې خیمې راباندې ولاړې دي پکې هم نسته همدغسې سره لمر ته لږ دا مه وکړو ذاتي بیا مالو پسې لږ روانې سو یا مال راسي ډېر ښه دا ډوډۍ تاسو چیرته پخوئ څه کې پخوئ خو دا ډوډۍ همدا هلته م تنارونه و د زمګوره وه هغه تنارونه م نیم وران کړ دا هغه راغله ظالمان او نیم کوم یو ستا په مغوی پخو یعنې د څو کورونو به تقریبا یو تنور اوسي دلته یعنې ځکه ستاسو تنورونه یې وران کړي دي 14 کورونه وروزه کې په یوه تناره یې پخوله او اوس هغه نیم کورونه م کابل ته تللي دي او دلته 12 کوره پاتې په یوه تناره یې پخو ډېر ښه یعنې 14 کوره تقریبا په یو تنور باندې تاسو ډوډۍ پخوئ یو تنور باندې موږ ډوډۍ پخوله دا د غرمه نږدې ده نورې خبرې به وروسته وکړو اوس به راشو چې خاله جانه موږ ته څه راکوي چې د غرمې ویې خورو د غرمې دپاره هر څه چې تاسې غواړئ یا به درته تیار کړو موږ به ډېر څه نه غواړو یوازې ډوډۍ او مستې به وغواړو کوي چې تاسو موږ ته هماغه راوړئ تیار به یې کړو مستې ستا ډوډۍ به درته پخه کړو درته تیار به یې کړو ډېر ښه خیر ویسئ مننه زه به جګه سم اوړه به لاندې کړمه ډوډۍ به پخه کړم تاسې به موږ سره غرمه تیاره کړئ صحیح دی سلام خاله تاسو څنګه علیکم سلام ښه دا وړه لمدوئ تاسو وړه لمدوم تاسو دپاره ډېر ښه زموږ دپاره دومره کم وړه خو قیمتي ده که نه وړه دغه د قیمتي دپاره تاسو کم وړه لمدوئ هو که نه عاجزي ده داسې تاسو خپل پټي لرئ چې غنم پکې وکړئ که نه دا وړه تاسو په پیسو اخلئ پیسو یې اخلو په پیسو یې اخلئ هو په خپل پټي نه لرو په پیسو یې اخلو وړه تاسو څنګه لمدوئ چې یې پکې اچوئ مایه وراچوو سوډا وراچوو او داسې غکو او مالګه به اچوو مالګه پکې اچوئ که نه مالګه پکې اچوو تاسو څه غوښتنه لرئ چې دلته باید تاسو سره څه مرسته وشي یا ونه شي څه غوښتنه لرئ چې هغه پوره شي تاسو ته موږ سره هر څه مرسته کوئ موږ د هر شي مجبوری د هر شي مجبوری کوچاني نه موږ مجبوری دغه جې کې پراته یي او کالي ګنډه په لاس باندې کوو نه ماشین لرو نه پکای لرو نه یو شی لرو چې هغه یې کوو دغسې یعنې تاسو غواړئ چې دلته د خیاطۍ ځینې پروګرامونه ستاسو دپاره شروع کړي چې پروګرامونه شروع سوي وای یو څه هغه راته کومکونه راسره سوي وای دا وړه مې تلام دکه چې وپوښتې مې پرې ماتې کړې خیر ویسې مننه دومره ډېرې ورځې لامده کړم ته ځان دې په زحمت کړم طبیعي باندې باد لګېږي که نه والله دا خیمې نه دي د ورځې ولاړې ماسپښین چې به باد راواله غونډې ورانې کړو سبا یې بیا چاپېري بیا یې دره وزور نو سره وځاتې دره ستاسو چې کله د واده مراسمې پروګرام دلته څنګه پروګرام وي ستاسو سندرې پکې چمبه پکې څه وي پکې یا کوي څه هم پکې نه مخکې به چمبه هم پکې وه هر څه به کښې وو بدلې به هم کښې هر شی به وکړې اوس خو خلک زیات شهیدان سو کورونه وران سو هېڅوک هم نه هغه کوي ختمونه کوي او ذاتي ودونه کوي یعنې ستاسو ودونه چې دي په ختمونو سره کېږي ختمو سره هغه کېږي او پخوا به بدلې وې سندرې به وي هر څه به خلکو به سیلونه کول اوس دین اخلاف داسې خلک کړه چې زیات هغه شو یعنې شهیدان دپاره تاسو اوس خپل ودونه په ختمونو باندې خپله مې داسې زوی شهید شو دا پروس کال لوی اختر نه مخکې لکه د ګوتې هغه ما کړولې چې خورې چې داسې زوی مې و چې لیدلی دی وایي خپله به دې ویلي چې دا به دې که چې زوی نه ولې شهید شو چیرته شهید دا مالونه یې پو ذاتي مالو سره وغسل الله دې وبخښي تاسو د زړه صبر الله ورکړي امین کې داسې ظلمه یې وه چې اوس څوک بدله ویلی شي او نه هغه کولی شي سیلونه کولی شي هر څوک نشي هغه شي خلاف هغه کړ وځبل یو سپین ږیری سړی مې دغه چمتل کې روان و ذاتي غوټه پښه ماته شو مې کپسې منډه اخیستله هغه مغه سپین ږیري سړي دپاره د واړه حیوانانو پاتې شو مغه زوی مې د مخې و هغه شهید او نور واړه حیوانان دي جنوکۍ د مغه ذاتي د تور مخونه به د مالوب چې ګرځي الله د هغه وبخښي او الله د نورو ته ژوندي لري اوس تاسو ماشومان لرئ کوم زوی یا لور ته تاسو خپل واده کړی او که نه هم ده کړی اوس زوی ته مې واده کړی او لور ته لور هم نه ده واده کړی نه ده واده کړی نه او زوی چې دی واده کړی څو ماشومان لري 2 ماشومان لري
ډېر ښه. هغې د زوی دپاره مې تاسو څومره ولور خپل ورکړی و؟ ان په بدل باندې ورته کړی په بدل چې وي تاسو ولور نه ورکړی؟ ولور هم نه درکړی چې په بدل یې بیا ولور نه ورکړی. دلته په څو کلنۍ کې هلکان او نجونې واده کوي؟ زوی بیا 14 کلن به و چې واده مې ورته وکړ. 14 کلن؟ بیا به 14 کلن و خام و چې واده مې ورته وکړ. و چې وسه یې وسې خام ورته کوي او چې مجبوره یې چې کوم وخت کې وځي نو څه غنی. او نجونې په څو کلنۍ کې واده کوي؟ نجونې هم دا 14 کلن یې 15 کلن یې 14 کلن یې داسې واده و. ولې په دومره کم عمر کې تاسو خپل اولادونو ته واده کوئ؟ که نه چې مجبوره یې خو مغوره یې واده چې مجبوره نه یې بیا نو وخت به ډېر په وځي. نه ولې تاسو دومره کم عمر کې خپل لورګان او زامنو ته واده کوئ؟ بیا ما سړی سپین ږیری و او دا زوی مې هغه و ذاتي مې واده ورته وکړ. خور یې غټه وه ذاتي مې هغه بدل ورته وکړ. زوی په واده کې تاسو خپل د کوچیانو په اړه کومه لنډۍ یا ټپه ویلې ده او که نه؟ نه هلته هغه وخت کې خو مې زوی نه و شهید شوی. هغه وخت کې یو ښه ساعت و راباندې سیلونه و هر شی و. کولی شئ چې موږ ته ووایي کومه ټپه یا کومه لنډۍ تاسو خپل د زوی په واده کې ویلې وه؟ زه به هغه چېرته وایم هغه به مانه ګیرې چې لږه خو به تاسو سره یاد وي چې ټپه څه وایه سړیزه؟ ما ودا کس دی هغه نور جنکۍ به یې ویلې بله مې نه دی ویلې چې زه ورته ښه تاسو نه دی ویلې یعنې نور ویلې؟ نور جنکۍ ویلې ما نه دی ویلې ولا که ښه صحیح ده. اتې به کېدم خیله به صحیح شو خیر اوسه. اوس به دلته د یوې خور سره خبرې ولرو وابرو چې دا خور موږ ته څه وینا لري. خور ښایي؟ ښایي شکر ده. څنګه یې ته؟ ښایي. څو کلنه یې ته؟ 10 کلنه. 10 کلنه یې. مکتب کورس چې دلته وایي که نه وایي؟ نه مکتب نشته تصوري کې. یعنې ته غواړې چې مکتب ووایي یا کوم کورس ووایي او که نه؟ و چې مکتب ووایي. شوق دې شته د مکتب سره؟ و غواړې چې مکتب ووایي؟ او د دې له وجې نه شي ویلی چې دلته مکتب نشته ده؟ دلته مکتب نشته. مکتب نشته نو ځکه ته مکتب نشي ویلی دلته؟ کله ته ډېره خوشحاله اوسې؟ د جمعې په ورځ. د جمعې په ورځ ته ولې ډېره خوشحاله اوسې؟ چې ښه ورځ. نه ښه ورځ خو ده یعنې ستاسو دپاره خو ټول یعنې تاسو خو کوم مصروفیت نه لرئ مکتب کوم بل ځای ته نه ځئ یعنې ستاسو دپاره هره ورځ جمعه ده نو ولې ته د جمعې په ورځ کې ډېره خوشحاله اوسې؟ زه چکر وم. ښه یعنې تاسو د جمعې په ورځ چکر یې وهئ او یا که نور خلک دلته راځي چکر دپاره؟ نه راځي. تاسو چکر ته ځئ؟ د چکر دپاره چېرته ځئ؟ سیند ته ځو بېرته راځو. د سیند غاړې پورې ځئ بېرته راځئ؟ هلته د سیند غاړې کې بیا څه کوئ تاسو چې لاړ شئ؟ دغسې څومره. څه کوئ؟ دغسې. دغسې ځئ څاروي ځان سره نه وړئ؟ یوازې تاسو چکر وهئ؟ وړي اوبه کوو بېرته. چې اوبه کوئ؟ وړي. ښه وړي اوبه کوئ خو څاروي ځان سره وړئ؟ دا خاله مو اوس راغله نه پوهېږو چې چېرته تللې وه اوس به ترېنه پوښتنه وکړو چې چېرته تللې وه. سلام خاله جانې په خیر ده؟ چېرته تللې وې خاله جانې؟ ډاکټر ته. څه تکلیف دی چې ډاکټر ته تللې؟ ډاکټر ته دوا څه درکړله رسیدګي دې وکړه چې ډاکټر ته که نه؟ و د ډاکټر دوا راکړه. څه تکلیف دی خاله جانې؟ پکای نشته کنه دا میاسه خوړلې م دا ګوره د ګرمه کې راباندې راختلي پکای نشته د میاسې دي جالۍ نشته چې ویې درو موږ خو داسې عمر دا ګوره خیمو کې پراته وي. دوا تاسو ډاکټران په وخت درکوي سمه منظمه دوا درکوي او که نه؟ خو د کوره رسېږي راکوي او موږ بیخي لاس هم نه رسېږي د ګرمي کې زه تللې م دا 12 بجې زه روانه شوم تبه مې وه. ډاکټر لرې دی که دلته نږدې دی؟ لرې ده ډاکټر لرې ده پاس ده. تاسو په پښو ورځئ که نه په موټر؟ نه په پښو باندې ورځو. د دې ځای نه تر ډاکټره پورې به څومره لاره اوسي چې تاسو ډاکټر ته راځئ؟ 1 ساعت لاره به وي. 1 ساعت لاره تاسو په پښو مزل کوئ؟ څنګه وکړو مجبوره یو.
هغه هم په مریضۍ کې مریضۍ کې ټول یعنی که هر څومره تاسو باندې سخته اوسي سخته مریضي ستاسو په ټول پام دی مو هم داسې په خوب باندې موږ هم دا غره کې اوسو دلته نږدې تاسو کومه شفاخانه یا کلینیک نشته تاسو کلینیک نه لرئ نشته موږ کلینیک نه لرو څو غوښتنه لرئ چې تاسو سره باید سم کاري وشي څوک کومک تاسو سره وشي موږ سره به څوک وکړي موږ غږ څوک نه اوري باید تاسو خوشحاله اوسئ خپل ژوند به یې کوئ همدغسې نه غږ هم اورېدل کېږي انشاءالله که کوچیان دي که نه ټول د الله بندګان دي تاسو خپلې غوښتنې وکړئ انشاءالله موږ ته ډاکټران هغسې چې دوایي راکړي او لږ جالۍ راکړي او داسې خیمو کې اوسو نه جالۍ شته نه ښه شته نه بد شته میاشتې مو خوري ګرمه کې راباندې راختلي دا ګوره او ګنډل په لاسو باندې کوو ماشینونه نشته هېڅ هم نشته یعنې غواړئ چې د خیاطي پروګرامونه تاسو ته شروع شي و که نه تللي وم ولاسې پیسې نه وې راسره تاسو بېرته راغلم دوام یې ونه کړ دا ګوره اوس مې هم تبدګري یکدم غوندې دا چې پیسې نه وي تاسو سره تاسو دوا ونه شو اخیستلی نه که نه دوا مې وانخته بېرته راغلم پیسهداره خلکو نه موږ دا هغه دغه چې موږ سره کومک وکړي موږ خو داسې غرو کې پراته یي چې جالۍ راته راغه کړي ماشینونه دواګانې موږ نه کلینیک لرو نه هم دا غرو کې اوسو واسه نه لرو چې په بیه باندې هغه پیسې واخلو او موږ دوا پرې واخلو پیسې نه لرو مننه له تاسو ټولو څخه کور مدان او اوس زموږ هیله د هغه کسانو څخه ده کوم کسان چې وس او توان لري چې هغوی د دغه هلته د کوم خلک چې پراته دوی سره کومک او مرستې وکړي هغه که د دوام مرستې دي که نور د دوی د ژوند کومې اړتیاوې چې د هغې په اساس کوم مرستې ورسره کولی شي ماشینونه ورته اخیستلی شي او د ژوند ځینې سهولتونه ورته برابر کولی وشي لکه د برق او د پکې او داسې نور دغه مرسته که دوی سره وشي نو دوی به ډېر خوشحاله اوسي ځکه که یو یا دوه درې د جامو ګنډلو ماشینونه دوی سره کومک وشي دوی په ډېرو ستونزو سره خپلې جامې ګنډي خپل کالیګان ګنډي دوی خپل ټول کالیګان په لاس ګنډي نو که دغه د ماشینونو کومک دوی سره وشي نو دوی به ډېر زیات خوشحاله شي او همدارنګه دوی به ډېر ارامه هوسا هم شي سلام کاکا خاص دی الحمدلله د خدای فضل دی ستاسو نوم چیرې ده کاکا نوم زمان ډېر ښه کاکا تاسو د کوم ځای یاستئ اصلا موږ اصلا د لغمان ولایت د کرغې د ولسوالۍ د کاکس د شاوخوا سیمې اوسېدونکي کوچیان او دغلته اوس فعلا په دغه چمن کې اوسېږو دغه ځای ځکه راغلي چې د اوبو د نشتون له امله چې اوبه په کویان وچ سو کاریزونه مو سم نه درلودل او د اوبو د نشتون له امله راغلي دغه ډنډ شاوخوا سیمه کې پراته وي چې بس د اوبو د مال زمینه دلته برابره شوې ده څومره کسان تاسو دغلته ژوند کوئ ستاسو کورنۍ غړي څوک دي ټول موږ هغه ځای کې چې کوم ځای کې اوسېږو نو تقریبا 100 کورو شاوخوا تعداد هم ده دغه 100 واړه کورونه د اوبو د نشتون له امله له کلي نه یو خوا او بله خوا سیمو ته تللي دي موږ یو 100 پورې کورونه راغلي په دغه ځای کې شاوخوا کې اوسېږو او نور هم ودانه ته راکوز سوي دي چې د سیند شاوخوا پراته دي ځکه چې بس هلته د موږ د اوبو او د خوړو زمینه بلکل نه وه تاسو کومه همکارۍ ته ضرورت لرئ دلته ضرورت لرئ او که کوم ځای ستاسو اصلي ځای د هلته ضرورت لرئ موږ اصلي هغه ځای کې ډېر ضرورت ځکه لرو چې هلته بلکل اوبه نشته د اسکاک پاکې اوبه دغه 100 کورنۍ هلته بلکل نه لرو او دغه ځای کې چې پراته دي دغه شاوخوا وري سره ته پراته دي او دا مریضان دي داسې دغه د افغانستان د ډاکټرانو نه مایسه سوي چې هر ډاکټر ته په کراتو وار باندې ورغلي او موږ ته د دغه پوره نتایج نه دي معلوم کړي کله په یو نامو دوا راکوي او کله په بل نامو دوا راکوي د دې څه مریضي ده چې دا ټول داسې دي مریضي داسې یو مرض ده څورنګی ورته وایي هغه ته ورته ده خو نه ډاکټرانو موږ ته دغه د مریضتیا علاج نه ده ښودلی نه یې درته نوم څرګند کړی ده چې دا دغه نامو مریضتیا ده یعنې درملنه یې نه ده شوې ده نه یعنې بلکل یې ډېرو ډاکټرانو ته تللي نو د دغه مرض دوا موږ ته ډاکټرانو پوره نه ده ورکړې
دوستانو زه به اوس د دې ډوډۍ د مستو خوند وګورم او تاسو ته به په اړه ووایم. راکه میلمه راسي لیازدار یې خپل یې هغه یې همدغه مستي او ډوډۍ وروسته کوو، نه پولاو شته نه چرګان شته نه غوښې شته. دلته غریبان خلک دي، د عمیږې خرڅوو، لږ چې شایسته هغه اوړه پرې واخل، نور هغه تماسه نه کېږي. اوړه د ژوند د کومې اړتیاوې چې دا مال خرڅوي بې باندې همدا میږې خرڅوو، هغه مچکالي د غوی نه مردارې سوې، پیسې نه کوي، خوښې دي په بای هم نه دي بس.